سلامونه ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو زه یم حلال خوستی د حلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې مهمې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شئ چې په کپکټ اپلیکیشن کې د ټیک ټاک لپاره وایرل ویډیوګانې جوړولی شو. نو انشاءالله دوستانو دغه ډېره مهمه طریقه ده. انشاءالله تاسو ته 100% اطمینان درکوم که په دې طریقه تاسو باندې خپل ویډیوګانې خپل کنټینټ جوړ کړئ. انشاءالله تاسو ویډیوګانې به په ټیک ټاک پر ویو ته ځي او تاسو اکاونټونه په ډېر لږ او کم وخت کې پر منټایزیشن تر سطحې ورسیږي. نو دوستانو ډېره مهمه ضروري ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که ویډیو مو خوښ شو لازم یو لایک در سره ورکړئ او د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو د ویډیو له سټارټ څخه مخکې یوه یادونه بل هم کوم چې هغه ملګري که ټیک ټاک اکاونټ تر اوسه پر نه لري کولی شئ ویډیو ډسکرپشن کې د ویډیو لینک شته چې څنګه تاسو کولی شئ ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. که کوم ملګري ټیک ټاک اکاونټ لري نو ښه خبره ده. نو دوستانو لومړی به تاسو یو ټیک ټاک موډیفیکشن وي یا د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. هېڅ مشکل نه لرئ دوستانو. یا تاسو پلی سټور یا زموږ ټلګرام چینل څخه ټیک ټاک یا کپکټ اپلیکیشن راښکته کولی شئ. دوستانو یو دغه ټیک ټاک به لومړی تاسو ډاونلوډ کړئ او بل دغه کپکټ اپلیکیشن. نو دوستانو دغه کولی شئ له پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کړئ او زموږ د ټلګرام چینل څخه هم ډاونلوډ کړئ. دوستانو کپکټ خو زما سره موډ ورژن دی چې اکثریت فیچرز یې فعال دی او کوم چې تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ هغه بیا زیات فیچر په پیسو ورکړې سره تاسو ته پلیږي. نو دوستانو په ویډیو باندې پیل کوم. ښه ملګرو زه د ټیک ټاک راخلاصوم. تاسو به هم سمپل خپل ټیک ټاک اکاونټ راخلاص کړئ. نو دوستانو زه دغه دی ما ټیک ټاک راخلاص کړی. انشاءالله ټیک ټاک به راخلاصېږي او زه دغه مکمل پروسس به هم تاسو ته ښیم. ښه دوستانو اوس تاسو ته لیدل کېږي چې دلته ما سره د ټیک ټاک د ویډیوګانو برخه لیدل کېږي او پورته په ټیک ټاک د پر ویډیوګانو کې زه دم کړی شتون لرم. نو دوستانو تاسو به هر ویډیو ته لاندې راځئ او دلته هر ویډیو لاندې به دلته تاسو ته لاندې کپکټ برخه لیدل کېږي په هغې کې به تاسو ویډیوګانې جوړوئ. نو دوستانو دغه ویډیوګانې به تاسو په کپکټ کې تاسو لپاره AI په خپله باندې ویډیوګانې جوړوي او تاسو هېڅ هغه ته ضرورت نه لرئ چې تاسو کوم ایډیټینګ ترسره کړئ. نو دوستانو دلته لاندې تاسو راشئ. دلته به تاسو ته په هر ویډیو کې کومه ویډیوګانې چې د کپکټ په واسطه جوړېږي هغه کې به دلته تاسو ته کپکټ اپشن ښکاره کوي. نو دوستانو دا دی دلته کومه ویډیوګانې دم کړی نشته. نو دوستانو زه دغه برخه هم تاسو ته وښیم چې کومه ویډیوګانې موږ او تاسو اوس په کپکټ کې جوړولی شو. نو دوستانو دغه هغه ویډیوګانې دي ملګرو دغه دی دلته به تاسو ته همدغه برخه لیدل کېږي. نو دوستانو دغه ویډیو اوس زه کولی شم چې په کپکټ کې هم جوړه کړم ځکه چې دلته ما سره د کپکټ یو کپکټ اپلیکیشن علامه شتون لري یا اپلیکیشن. نو دوستانو که دې باندې تاسو کلیک وکړئ همدغه ډول ویډیو تاسو لپاره جوړوي لکه څنګه چې دغه ټیک ټاکر ځان لپاره جوړه کړې ده. دوستانو زه غواړم چې یو بل افیکټس ورته انتخاب کړم. دوستانو تاسو کولی شئ هر ډول افیکټس چې وي تاسو ورته انتخاب کړئ. دوستانو زه به یو خوندور افیکټ انتخاب کړم تر څو دوستانو تر هغې ویډیو انتخاب کوم تر څو زه ستاسو لپاره یو خوندور افیکټ انتخاب کړم. ښه ملګرو اوس دغه ویډیو تاسو ته ښکاري چې دغه ټمپلیټ ما پیدا کړ. دلته اوس تاسو ته ښکاري دوستانو چې دغه یو ډېر خوندور ټمپلیټ دی. دلته تاسو ته ښکاري چې دې کې لیکل هر څه په خپله باندې کېږي. دلته تاسو ته لیدل کېږي. نو اوس غواړم دوستانو چې یوازې دې ته هغه سره واخلم او دغه لیکل هر څه د افیکټس په خپله راځي. نو دوستانو دې لپاره هم تاسو دغه کپکټ کوم لاندې کپکټ اپشن چې تاسو ته ښکاري همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دې نه چې تاسو کلیک واخیسته دلته تاسو ته دغه برخه راځي. نو دوستانو دلته به هم تاسو ته لاندې یوز ټمپلیټ ان کپکټ دغه هغه ټمپلیټ تاسو باید په کپکټ کې استعمال کړئ. نو دې لپاره دوستانو تاسو په همدې یوز ټمپلیټ ان کپکټ همدې اپشن به تاسو کلیک واخلئ. دې نه دوستانو تاسو چې کلیک واخیسته دلته اوپن ټمپلیټ دغه ټمپلیټ د ملګرو خلاصېږي. نو دوستانو تاسو په دې ډول کولی شئ چې دغه ټمپلیټ استعمال کړئ. نو دوستانو اوس دلته تاسو ته ښکاري چې هغه ټمپلیټ راغی. نو دوستانو له هغې وروسته به لاندې تاسو ته شین ډول ښکاري شین چوکاټ کې چې یوز ټمپلیټ همدې ټمپلیټ نه به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دې نه چې تاسو کلیک واخیسته دلته ملګرو تاسو ته یو عکس انتخاب کړئ. دوستانو زه به د فوټو دې برخې ته راسم او دلته به یو عکس انتخاب کړم. دوستانو زه به دغه یو عکس انتخاب کړم او دوستانو دغه عکس مې چې هر کله انتخاب کړ یو دوه درې عکسونه نور هم انتخابوم تر څو دغه زموږ ویډیوګانې په سم ډول سره
وایرل شي. نو دوستانو تاسو کوشش کوشش وکړئ دلته یو څو بېلابېل عکسونه انتخاب کړئ. نو دوستانو زه یو څو عکسونه انتخابوم. ښه ملګرو دا مو چې هر کله انتخاب کړل دلته مو تاسو همدغه ډول عکسونه انتخاب کړئ دوستانو. له هغې وروسته به ملګرو تاسو په نیکسټ لاندې نیکسټ اپشن چې دی همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دې نه چې تاسو کلیک واخیسته دلته تاسو ته همدغه برخه راځي. اوس دوستانو دلته تاسو ته ښکاري چې هغه شعر هغه ټایپېسټ هر څه تاسو ته راغلل. خو دوستانو یوازې خبره همدغه ده چې تاسو لپاره د هغه نفر عکس چینج شو. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو په اسانۍ سره اوس کولی شئ چې ویډیوګانې جوړه کړئ. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې لپاره موزیک ساوند هر څه بدل کړئ. پورته تاسو ته لیدل کېږي د اوریجنل کې تاسو کولی شئ چې هر څه نور بدل کړئ. نو دوستانو دا مو چې هر کله دا ایډیټینګ ترسره کړل له هغې وروسته تاسو ته پورته ایکسپورټ بټن لیدل کېږي همدې نه به تاسو کلیک واخلئ. نو دوستانو ما په دې باندې کلیک وکړه. اوس ملګرو دلته تاسو ته دوه برخې لیدل کېږي. دلته یې تاسو ته لیکلي ملګري سیو اینډ شیر ټو ټیک ټاک لایټ. دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په ټیک ټاک لایټ کې خپره کړئ. نو دوستانو دلته بیا لاندې تاسو لیکلی سیو ټو ډیوایس یعنې زه مطلب دوستانو چې د ویډیو په موبایل کې سیو کړم. نو دوستانو لاندې بیا هم تاسو ته دوه برخې لیدل کېږي. لاندې کوم ځای چې دی دوستانو ریمو واټرمارک تاسو کولی شئ دلته دغه کپ کټ چې کومه واټرمارک تاسو لپاره راځي هغه هم تاسو ریمو کولی شئ. نو دوستانو پوسټ ان کپ کټ یا دوستانو تاسو کولی شئ چې په کپ کټ کې پوسټ ترسره کړئ. نو دوستانو زه خو نه غواړم چې پوسټ په کپ کټ کې ترسره کړم. نو دوستانو دې لپاره تاسو لاندې کوم سیو ټو ډیوایس همدې بټن ورته کلیک کوم. نو دوستانو زه به یوازې دغه ویډیو په موبایل کې سیو کړم. نو دوستانو دغه دی زموږ دغه کوم ویډیو چې ده دا به سیو کېږي. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره ویډیوګانې جوړه کړئ. نو دوستانو دغه دی ویډیو په سیو کېدو ده. دلته تاسو ته ښکاري چې زموږ ویډیو چې ده دا به یو څو سیکنډو کې به دغه سیو شي. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې ټیک ټاک لپاره وایرل ویډیوګانې جوړه کړئ. نو دوستانو تاسو کوشش وکړئ که تاسو کولی شئ ډایرکټ تاسو هم له کپ کټ څخه ټیک ټاک ته هم شیر کولی شئ او تاسو یوازې موبایل ته هم سیو کولی شئ. له هغې وروسته تاسو بیا ټیک ټاک ته اپلوډ کولی شئ. نو دوستانو هغه تاسو خپله خوښه ده که تاسو یې له هغې ځای څخه هم تاسو اوس دلته هم تاسو ته ښکاري شیر ټو ټیک ټاک. له دې ځای څخه تاسو هم کولی شئ چې ټیک ټاک ته شیر کړئ او لاندې انسټاګرام فیسبوک واتساپ هر څه ته ملګرو تاسو شیر کولی شئ دغه ویډیو. نو دوستانو کوشش وکړئ ویډیو که تاسو سیو کوئ که ټیک ټاک او نورو سوشل میډیاو ته اپلوډ کولی شئ. له دې ځایه تاسو هم اپلوډ کولی شئ او له موبایل څخه یې هم تاسو اپلوډ کولی شئ. نو دوستانو بله مهمه خبره دا ده که تاسو غواړئ چې په ټیک ټاک ویډیوګانې په ښه ډول سره وایرل کړئ نو تاسو کوشش وکړئ له چاټ جی پي ټي څخه او همداشانته له جیمني څخه پوښتنه وکړئ چې تاسو ته وایرل ټایټل درکړي او انشاءالله تاسو ته به دغسې ټایټل درکړي چې تاسو ویډیوګانې په ټیک ټاک یا فیسبوک په سم ډول سره وایرل شي. نو دوستانو کوشش وکړئ نن سبا اکثره کارونه چې د اے آی په واسطه مخکې ځي او تاسو هم کوشش وکړئ ځانونه له اے آی سره عیار کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښ شوه له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او ویډیو ته لازم یو لایک در سره ورکړئ او د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو کولی شئ د کپ کټ موډ ورژن اپلیکیشن زموږ له ټلګرام چینل څخه ښکته کړئ او اکثره پیچړې یې فعال دي او دوستانو کوشش وکړئ ځان لپاره یو ښایسته ویډیوګانې ایډیټ کړئ تر څو ستاسو ویډیوګانې په ټیک ټاک کې په فار یو سټیکر کې راشي. نو دوستانو دغه ویډیو تر بله داسې مهمه معلوماتي ویډیو پرې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای په امان. ډېره مننه کور ودان.